موږ فرست نارمل فارم ویلی، اوس موږ سیکنډ نارمل فارم وایو. زموږ ډیټابیس په کوم حالت کې سیکنډ نارمل فارم کوي؟ مخکې له دې نه چې دې حالت ته راشو، اول سیکنډ نارمل فارم یا دویم نارمل فارم ته وایو چې دا کوم کنسپټ موږ سره یوز کوي. دا د فنکشنل ډیپنډنسي او پرایمري کی کنسپټ موږ سره یوز کوي. فنکشنل ډیپنډنسي مخکې موږ تاسو ویلي چې موږ نن پرایم اټریبیوټ په چا باندې به ډیپنډنټ وي؟ په پرایم اټریبیوټ باندې به ډیپنډنټ وي. پرایم اټریبیوټ او نن پرایم اټریبیوټ باندې مو خبرې وکړې. که تاسو د اگزامپل ته راشئ چې مخکې موږ ویلي اورز موږ سره په اس اس ان او پی نمبر دواړو باندې دا یو فول فنکشنل ډیپنډنسي ده. اوس موږ خبره دلته د فول فنکشنل ډیپنډنسي کوو. فول فنکشنل ډیپنډنسي په دې معنی چې مکمل پوره یا په بشپړه توګه په هغې باندې څنګه وي؟ ډیپنډنټ وي، نیمه نه وي. صحیح ده؟ نو موږ سره اورز فول فنکشنل ډیپنډنټ په اس اس ان او پی نمبر دواړو باندې دی. اورز چې کوم دی هغه په اس اس ان باندې او اورز په پی نمبر باندې که چېرته زه اورز پی نمبر نه یو واخلم، اس اس ان ترې لرې کړم، یا اس اس ان وي پی نمبر ترې لرې کړم، زموږ دغه فول فنکشنل ډیپنډنسي بیا نه پاتې کېږي. یعنې په دې معنا چې دغه د اورز لپاره ام اس اس ان ام پی نمبر دواړه حتمي دي. که چېرته یو ور نه لرې کړم زما فول فنکشنل ډیپنډنسي نه پاتې کېږي. راځو مخکې A relation definition among the civil. A relation scheme R is in the second normal form. اول خدا کو چې موږ سره هر هغه ټیبل به هلته په دویم نارمل فارم کې وي. لومړی چې دا به خامخا په فرست نارمل فارم کې وي. فرست نارمل فارم کې موږ څه ویلي چې هغه کمپوزیټ اټریبیوټ به نه راپرېږدي، هغه به مو ترې لرې کړی وي. نسټډ ټیبل به نه وي، هغه به مو ترې لرې کړی وي. او بل ملټي ویلیډ اټریبیوټ به مو لرې کړي. دا درې شیان به پکې نه وي. هغې نه بغیر نور به څه وي؟ if every non-prime attribute A in R is fully functionally dependent on the primary key. زموږ چې څومره اټریبیوټ نور دي دا به په زموږ فولي فنکشنلی ډیپنډنټ به په چا وي؟ په پرایمري کی باندې به وي. یعنې داسې ده چې که په یو باندې ډیپنډنټ وي، په یو باندې نه وي. که چېرته زموږ پرایمري کی کمپوزیټ کې وي، دوه او دریو اټریبیوټ نه جوړوي، په یو ډیپنډنټ وي، په بل نه وي ډیپنډنټ، بیا موږ وایو چې دا فولي فنکشنلی ډیپنډنټ نه ده. نو موږ وایو چې په داسې حال کې به فولي فنکشنلی ډیپنډنټ وي چې په هغه ټولو کې باندې موږ سره څه وي؟ ډیپنډنټ وي. زه دغه د نارملایزیشن چې موږ درې حالته اوس وایو د دې به په یو درې ساده تعریفات ووایم. فرست نارمل فارم کې زمونږ اټریبیوټ به په عادي اټریبیوټ به په کی اټریبیوټ باندې ډیپنډنټ وي. نو زه وایم چې all non prime attribute depends on the key. This is called first normal form. دویم نارمل فارم یا سیکنډ نارمل فارم به شی وي all non prime attribute depends on the whole key. فرست نارمل فارم کې ویل چې on the key. سیکنډ نارمل فارم کې وایم چې all non prime attribute depend on the whole key. او په تھرډ نارمل فارم کې بیا دا وایم چې all non prime attributes depend on nothing but on the key. په بل چا به ډیپنډنټ نه وي چې په منځ کې ټرانزیټیو یا چې موږ انفرډ ټرانزیټیو ډیپنډنسي ویلې هغه پکې نه وي چې یو په یو تکیه کړی وي، هغه په بل تکیه کړی وي. نه، ډایرکټ به په پرایمري کې باندې څنګه وي؟ تکیه کړی وي. نو موږ دې مثال ته راځو. همدغه چې کوم مثال باندې مخکې موږ خبرې وکړې، تاسو وګورئ دلته موږ سره اس اس ان او پی نمبر د دې ټیبل لپاره دا دواړه کمپوزیټ کې دي. دا دواړه اس اس ان او پی نمبر دواړه کې ده. هاور چې موږ سره دی په دې دواړو باندې فولي فنکشنلی ډیپنډنټ ده. دا خبره صحیح ده. خو ای نیم چې کوم دی هغه یوازې په اس اس ان ډیپنډنټ دی. پی نیم او پی لوکیشن چې کوم دی دا په پی نمبر ډیپنډنټ دی. نو موږ وایو چې دا ټیبل موږ سره فرست نارمل فارم کې دی. ولې فرست نارمل فارم کې دی؟ ځکه په دې کې کمپوزیټ اټریبیوټ نشته، په دې کې ملټي ویلیډ اټریبیوټ نشته، په دې کې نسټډ ټیبل نشته. زموږ دا ټیبل فرست نارمل فارم کې دی خو سیکنډ نارمل فارم کې نه دی. ولې؟ اور چې کوم دی په اس اس ان او پی نمبر دواړو فنکشنلی ډیپنډنټ دی. دا خبره صحیح ده. خو ای نیم چې کوم دی یوازې په اس اس ان ډیپنډنټ دی. پی نیم او پی لوکیشن یوازې په پی نمبر ډیپنډنټ دی. نو په ټول کی باندې خو ډیپنډنټ نشو یا فول فنکشنل ډیپنډنسي رانغله. نو موږ چې زموږ دا ټیبل صحیح نه دی یا فولي فنکشنلی ډیپنډنټ نه دی. همدغه خبره چې ما وکړه تاسو دلته وګورئ. نو موږ چې په دې ټیبل کې موږ سره درې فنکشنل ډیپنډنسیان دي راغلي. هاور چې کوم دی په پی نمبر او اس اس ان دواړو باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی یا فول ډیپنډنټ دی. خو کوم څه چې ما سره اف ډي 2 دی یا فنکشنل ډیپنډنسي 2 دی، هغه ای نیم یوازې په اس اس ان باندې ډیپنډنټ دی. او فنکشنل ډیپنډنسي درې چې کوم دی موږ سره پی لوکیشن او پی نیم دا یوازې په پی نمبر باندې ډیپنډنټ دی. نو موږ وایو چې FD2 is not a full functional dependency on the primary key. FD3 2 دا FD3 او FD2 موږ سره fully functional dependent نه دي. نو موږ وایو چې زموږ ټیبل په سیکنډ نارمل فارم کې نه دی. صحیح ده؟ څنګه سیکنډ نارمل فارم ته راولو؟ موږ سره اسانه طریقه
هغه ټیبل راواخله او کټ یې کړه په کوچنیو ټیبلو باندې تقسیم کړه. څنګه ورواخلو؟ یو ټیبل به موږ سره راشي چې اورز په پی نمبر او په اس اس ان دواړو باندې فنکشنل ډیپندنټ و. زموږ یو ټیبل دا شو، دې ته فرض وکړه زه ای پی 1 نوم ورکوم. دویم ټیبل ما سره ده چې ای نیم یوازې په چا ډیپندنټ دی؟ په اس اس ان باندې. دا ما سره دویم دغه شو، دې ته مو بل ټیبل جوړ کړو ای پی 2. او دریم چې کوم دی پی لوکیشن او پی نیم د یوازې په پی نمبر باندې فنکشنل ډیپندنټ دی، دې نه مو دریم ټیبل جوړ کړ. نو موږ څه وکړو؟ هغه ټیبل چې کوم وو فرست نارمل فارم کې وو خو سیکنډ نارمل فارم کې نه وو. کله مو شي ټوکړه کړه جدا جدا مو کړه، هر فنکشنل ډیپندنسي ته مو ځان ته جدا ټیبل جوړ کړ. نو موږ چې زما ټیبل چې کوم دی زما ډیټابیس په سیکنډ نارمل فارم کې هم راغی، مخکې په سیکنډ نارمل فارم کې نه و.